دی ودان دی ودان امارات ودان دی ودان دی ودان امارات تخنیک و مسلک دی زینات دی وزوان زحمت پر اختیار دی عزت دی وزوان تعبیر دا تصویر تنویر دا مسیر مبهم دا الزام پر محنت دا یوزوان مبهم دا الزام پر محنت دا یوزوان مبهم دا الزام پر محنت دا یوزوان تخنیک و مسلک دا زینات دا یوزوان زحمت پر اختیار دی عزت دی وزوان تعبیر دا تصویر تنویر دا مسیر مبهم دا الزام پر محنت دی وزوان مبهم دا الزام پر محنت دی وزوان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضور و تشریف آوری شما بزرگواران را به اولین نمایشگاه ملی ابتکارات و نوآوری‌های برتر افغانستان خیر مقدم عرض می‌نمایم و از بارگاه الله ذوالجلال خواهانیم که به اساس حضور شما که اولین گام و قدم مهمی را ما در بخش رقابت‌های علمی در افغانستان برداشته ایم، الله متعال شما را سهیم بدارد. در آیه‌ای که تلاوت شد الله متعال به خاطر دو چیز امت مسلمه را به عبادت امر میکنه. الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، یعنی ای قریش، اگرچه آیه درباره اونهاست، به خاطر دو چیز عبادت الله متعال را انجام بدهید. یک، به خاطر اینکه شما را از گرسنگی نجات داد و دومین چیز به خاطر اینکه
شما را در امنیت قرار داد و از نعمت امنیت برخوردار نمود. باز هم توانسته این دو نعمت به مردم شریف و ملت افغانستان به ارمغان بیاورد. نعمت امنیت سراسری که لله الحمد در گوشه گوشه افغانستان فعلا برقرار هست. امارت اسلامی افغانستان به ملت عزیز ما ارزانی داشته. جاده ها مملو از معتاد بود، لله الحمد جمع‌آوری شده. تا حد امکان گداها جمع‌آوری شده. تا حد امکان و معلولین و با اعضای فامیل شهدا همکاری شده و اینا نعماتی است که ما و شما باید قدر آن را بدانیم. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی هم که یکی از ادارات مهم امارت اسلامی افغانستان است، در طول این زمان آرام و بیکار نبوده، تلاش‌های بسیار ارزنده ای را انجام داده، به خاطر که هدف اصلی اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی فقر زدایی و تربیه منابع بشری متخصص و حرفه‌ای برای بازار کار هست. چهره واقعی فرزندان اصیل این وطن به دنیا و نمایش گذاشته باشد و الله متعال ما را ثابت قدم نگه دارد. اقول قولی هذا استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین. والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وجنوده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. صدق الله مولانا العظيم. قدرمن و حاضرین و اسلامی امارت کابینه وزیر صاحبان د مستقل ادارو رئیس صاحبان شیخ کرام او د مسلکی و تخنیکی محترم اداره قدرمن مشر و منصوبین كل حاضرين وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما آیات کریمه چې ما تلاوت کی رب جل جلاله فرمایلی چې څه مې درکړي دي څه تاسو ته درکړل شوي دي په هغه کې دار د آخرت طلب کی خو د دنیا حصہ هم مه هېروئ، د دنیا حصہ مه هېروه. دا واقعیت دی چې یو مسلمان من حیث المسلم د زندګۍ دپاره د ژوند تېرېدلو دپاره یو هدف و مقصد لري چې هغه د رب جل جلاله رضا ده او خپل اخروي ژوند د هغه جوړول دي. البته په دغه مسیر کې په دې سفر کې چې سړی خپل ابدي ژوند ته رسېږي داسې پړاوونه هم مخته راځي چې په دې سفر کې چې سفر دې په ښه شکل باندې ترتیب شي د مشکلات سره مخ نه. دلته یو بل کار خدمت ته هم اړتیا ده چې هغه د دنیاوي ژوند برابرول د دنیاوي ژوند د اسبابو برابرول دي. الله تعالی جل جلاله چې دا اسلامي نظام آباد و کامیاب و شرمسار و دائم و قائم ولري. الله تعالی د دشمنانو د دسایف څخه محفوظ ولري او د ټول نړۍ مسلمانان د رب العالمین په اتفاق او وحدت ولري. د مظلومانو او هر څوک چې اوس د یهودو مردود د ظلم لاندې د رب العالمین د نصرت وکړي. الله تعالی جل جلاله د مسلمانانو توفیق ورکړي چې د خپل مظلومو مسلمانانو ورونه حمایه وکړي او خپل ذمہواري ادا کړي. واخر دعوانا الحمدلله. تاسو ګورئ الحمدلله په دا دوه کلونو کې چې څومره لاسته راوړنې مخې ته راغلې او څومره ابتکارات مخې ته راغلل او څومره د ولس خدمت وشو په دغه شل کلنه دوره کې دا بری شو.
دا د خوشحالۍ ځای دی چې نن د عبارت هره اداره د ابتکارات لري او خپل خدمات ولس ته وړاندې کوي. هم د الزام پر محنت د یو ځوان قلم کا چلیږي وچیږي آخر کاغذ هم زړیږي څیریږي آخر هغه چې د بیا تیاری کوي بیا یو ځوان دی روان دی رسیږي آخر وایي چې وروسته نسلونو توړي حرفت د تبشیر د صنعت د یو ځوان تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم د الزام پر محنت د یو ځوان مبهم د الزام پر محنت د یو ځوان مبهم د الزام پر محنت د یو ځوان تخنیک او مسلک د زینت د یو ځوان زحمت پر اختیار د عزت د یو ځوان تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم د الزام پر محنت د یو ځوان مبهم د الزام پر محنت د یو ځوان مبهم د الزام پر محنت د یو ځوان تخنیک او مسلک دی ارکان د ژوندون ممکن وی ژوندون پر امکان د ژوندون داخل دی په دین کې ضرور دی ضرور تمکین پر اسکان وی مکان د ژوندون تدویر دا غدیر او تفسیر دا یسیر روشان پکې ښکاري مینت د یو ځوان تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم د الزام پر محنت د یو ځوان مبهم د الزام پر محنت د یو ځوان مبهم د الزام پر محنت د یو ځوان تخنیک او مسلک د زینت د یو ځوان زحمت پر اختیار د عزت د یو ځوان تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم د الزام پر محنت د یو ځوان مبهم د الزام پر محنت د یو ځوان مبهم د الزام پر محنت د یو ځوان یو ځوان مسلکی دی او هم یکی از یک سولار هوشمند است. هر طرف که جهت آفتاب باشه این سولار ما در مو جهت خودش عیار میکنه با مو طرف می باشه. اگر آفتابی طرفه پس خود تغییر میده. و او قسمت ما یک مزرعه آبی داریم. مزرعه آبی داریم که نیاز به این نیست که کدام شخص اوجا باشه همیشه بر از درختای ما آب بده یا آب از سرش قطع کنه. خب چیزی را که پیش روی ما میبینین شما یک سیستم رادار است که این سیستم رادار میتونه که یک فضای مشخصه که ما در نظر داریم اونمون فضا را تحت نظارت خود داشته باشه. وقتی که مقابل از این رادار ما یک جسم بیایم میبینیم که برنگ سرخ به اسکرین نمایش داده میشود. بدون سرنشین است. باز ما یک نمونه دیگه ایشه که این نمونهش از نوع بدون سرنشین است ما آماده ساختیم که یا آماده پرواز است که هیچ نوع مشکل ندارن. یک تن از محصلین انستیتوت تکنولوژی افغان رشته برق. این وسایل ما است که ساخته دست است. کارش گروپای قندیلی است و قندیلای سقفی است، دیواری است و قندیلای که سرمیز و گروپای که سرمیز مانده میشه. دولتشاه تخنیکی لیسنس د کوونکی دا چې دا رادار ده 15 مرمۍ خوري د ریموټ سره کنټرولېږي چې زه به تاسو د دلته عملي وښیم.
او دا چې د ضرباتي ټانک ده دا هم د ریموټ په واسطه ګرځي، هرې خوا ته مکمل جوړ ده. دا چې د ضربات هغه ام بي ټانک ده چې او دا هم د ریموټ په واسطه سره ګرځي، او دا بلې چې دا چورلکه ده. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با اجازه بزرگان حضاری که در این قسمت تشریف آوردن، می‌خواستم که بیشتر در دل یک مهاجر به شما بگم. مهاجری که به شهر تهران ایران به دنیا آمده، تا صنف نهم به اونجا درس خوند، بعداً باز به کشور خود برگشت. ولی در دوران مهاجرت یکی از بدترین خاطراتی که بودک این بود که باید به عنوان یک فرد دست سوم محسوب می شدی. یک کسی که در اون جامعه هیچ راه و پای ندارد، یک فردی که به عنوان افغان بودن خود به تحقیر او نگاه میکردن و میشه گفت که از بدترین دردهایی بود که هر فرد مهاجر ما چه در ایران چه در پاکستان در هر کشور که رفته باشن این درد حس کردن. و روزی که به ما گفته شد که همچین نمایشگاهی قرار برگزار بشه در سطح کشور، در سطح ولایت ها، یک امیدواری بسیار جالب بر ما به وجود اومد. این امیدواری که کشور ما بعد از سالها جنگ، بعد از دهه‌ها جنگ، خونریزی، بالاخره به سمت علم و اقتصاد و صنعت قرار پیشرفت کنه. به عنوان یک جوان، به عنوان یک کسی که نوآور، به عنوان یک خورد و یک طفل از شما یک خواهش داریم، از تمام تک تک بزرگان و تمام سرانی که اینجا حضور دارن. تمام همین پروژه هایی که اینجا آماده قابلیت کاربرد دارن، چه از ولایت پکتیا، چه از ولایت بدخشان، چه از ولایت هرات، چه از بامیان، هر جا که آماده قابلیت تطبیق شدن داره. از چیزهای ساده‌ای که در دسترس قشن استفاده کردن. در مقابل از او یک شاگردی که شما از کشور مثلا آلمان هست شما برید مقایسه کنین، برای از اون همه امکانات وجود داره ولی به این ابتکار نمیتونن دست پیدا کنن. تقریبا پر دغه نندارتون باندې په دغه ځای کې زموږ سره 1200 دانې پروژې وي، په دې کې 1132 دانې په فزیکي شکل دلته حاضرې او موجودې وي، تاسې ولیدلې، تاسې ننداره وکړله. او دا څه چې نوې تکمیل سوې هغه هم په ویډیوي شکل باندې د ټولو خپلو زیارت کوونکو او ملاقات کوونکو ملګرو او مېلمنو په مخ کې ایښولې. خپلو مخترعینو ته وایو چې دا ستاسو نن یو خوب دی، راتلونکی به دا تعبیر پیدا کوي، دا به تر تعبیر رسي. دا هغه نظام ده چې دلته پکې هغه فکر کې چې به د چا د یو صالح او پاک فکر کې چې به کومه خبر راګرځېده هغه نن عمل ته راشوسوي. یکی از لشکریان شکست خورده امریکا اعلان کرد که این بار امارت با جبهات نظامی شکست نمیخوره، بلکه با لشکر گرسنه و فقیر امارت را شکست میده. یعنی مردم باید چنان گرسنه و فقیر بشه تا اینکه بر علیه نظام امارت اسلامی افغانستان قیام کنه. اما ای را میگوییم که این ره که تو میروی به ترکستان است، چرا که سالیان سال امتحان خود را اینها داده. همون لشکریان فقیری که تاج تخت شما را به زمین انداخت، همون لشکریان فقیر هیچ مزیتی بر ملت فقیر خود نداره و در کنار ملت فقیر خود همگام و همقدم حرکت میکنه و به سوی خودکفایی و استقلال قدم میزنه. و یکی از نمونه های از او همین نمایشگاه است که لله الحمد جوانان با احساس در اینجا حضور داره و جوانانی که دارای ایمانهای قوی و دارای اراده‌های مستحکم برای خودکفایی و استقلال افغانستان قلب‌های پاکشان میتپه. جوان یعنی سرمایه دین و دنیای یک ملت که لله الحمد جوانان ما که ما دیدیم همه بهترین احساسات را داشتند و این حکومتشان و نظامشان پشتیبانشان هست. هدف این نمایشگاه ای بود که ما یک رقابت سالم را ایجاد کنیم که لله الحمد شد. در 34 ولایت افغانستان ما بتانیم بهترین ها را شناسایی کنیم که لله الحمد بهترین ها شناسایی شد. ما بتانیم اشتغال زایی کنیم که لله الحمد امروز اعلان میکنیم که
جلسه ای که ما صبح با یکی از مقامات امارت اسلامی افغانستان داشتیم، به همه جوانایی که اینجا حضور دارن وعده دادند که ما بعد از چند روز انشالله زمینه اشتغال کسانی را که خواستار وظیفه باشه لله الحمد به اونا وظیفه داده میشه و در بخشای مربوطه و رشته از اونا کار داده میشه. از همه مسئولین بزرگواری که برای تشویق این جوانان حضور یافتن تشکری و قدردانی میکنیم. از جوانان عزیز بخش رسانه که جوانان خیش را مورد تشویق قرار دادن، بازن از اونها تشکری و قدردانی میکنیم. مخترعين او نوښتګرو د تقدیر او تشویق لپاره بلنه ورکوو الحاج مولوي غلام حیدر شهامت صاحب ته ترڅو دریځ ته راشي او زموږ نوښتګر او مخترعین تشویق کړي. تنویر دا مسیر مبهم د الزام پر محنت د یوزوان نوښتګر عبدالرزاق د الزام پر محنت د یوزوان نوښتګر عتیق الله پر محنت د یوزوان محترم نوښتګر عبدالمتین عالمی مسلکی دی او هم تخنیکی بل ټول ورځ لاس تیروي پر پکې ټولانې ته کوم یو یې بولی اړین یو بار دا اووی بل ټولنې کې امین کسان ټول پوهېدلي دي چې خدمت او تکلیف رحمت د یو ځوان تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم د الزام پر محنت د یو ځوان مبهم د الزام پر محنت د یو ځوان مبهم د الزام پر محنت د یو ځوان تخنیک او مسلک د زینت د یو ځوان زحمت پر اختیار د عزت د یو ځوان تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم د الزام پر محنت د یو ځوان مبهم د الزام پر محنت د یو ځوان